باندې زه مختصره دوې خبرې کوم. د سبا د لانګ مارچ په حواله باندې دا ضرورت ولې پی ټي ایم ته پېښ شو یا زموږ مقصد او اجنډا مطالبات څه دي. موږ چې دا کوم لانګ مارچ کوو دا د دې پر علت په حمایت کوو. زموږ چې کومه اجنډا ده هغه د دې پر علت اجنډا ده. موږ دا لانګ مارچ په دې باندې کوو چې دا سرکار پرېشرای شي، چې څونه شور جوړېږي هغومره به دا سرکار پرېشرای شي. ځکه د 28 ورځو څخه دلته ډېر داسې ځوانان ناست دي چې په کور کې د ماښام ډوډۍ نه لري. موږ غواړو چې دا ستاسو اواز پر مخ ویسو، دا خپل درد ویسو پر مخ باندې تر کوټې پورې چې کوم ولسونه دي، که په میزي اډه ده، که کیله عبدالله ده، که ځنګل دی، که یارو ده، که سارانان دي، که چراغ دی، چې دا خپل درد ویسو، د دې خپلو پښتنو وروڼو سره یې شریک کړو. هغه د همغږۍ لپاره بلنه ورکړو چې په دغه اور کې موږ دوی ټوله سره سوځو، د کندهار څخه بیا تر کوټ پورې. او هغه ولسونو ته هم دا خواست کوو چې دغه زموږ لانګ مارچ پر مخ د کوټ پر لور چې روان وي، چې چېرې هلته ولسونه وي هغه چې راځي ورسره یو ځای کې کېږي. دا لانګ مارچ به ځي په کوټه کې به بیا په یو تاریخي پر علت یا لوی لاري باندې بدلېږي. ورسره په هغه لانګ مارچ کې زموږ اوله مطالبه دا ده چې د دې چمن احتجاجي پر علت چې څومره مطالبات دي دا دې ومنل شي. دویم د افغان کډوالو جبري ایستل دا دې بند شي. دریم په ډیورنډ کرښه باندې پاسپورټ نه منو دا ایجنډې دي زموږ. څلورم ایجنډا دوهري شهریت موږ په دې راز په سر در خلاص کړو. دلته زموږ دا په ډیورنډ کرښه پراته خلک چې دي هغه د شیرا هم لري، شناخت کارت هم لري، خو بیا چې کله دی په دې کرښه باندې اوړي د ریاستي ادارو لخوا ته مشکلات جوړېږي. دوی ورته وایي چې ته به دا خپل شناخت د یوې خوا ظاهر کړې، یا به ستا قبله کابل وي یا به اسلام آباد وي. نو موږ دا ورته وایو چې موږ دلته پراته خلک مجبور یو. موږ چې د 500 روپو د مزدورۍ لپاره هلته واوړو نو بیا زموږ سفر چې د بولدک څخه وشي کندهار او کابل ته موږ د ضرورت لپاره ځو، نو هغه حکومت زموږ څخه بیا د هغه ځای شناخت غواړي چې تاسو موږ ته هغه شناخت راښکاره کړي. نو ځکه د ضرورت مطابق موږ به دلته شناخت لرو چې د کوټې وو، د کراچي وو، د بله ځایه پورې ځو. هلته به موږ د افغانستان تذکره لرو. نو دا دوري شریعت چې دوی د پاکستان په پارلمنټ کې خلک ناست دي، دوري شریعت لري، خو د هغه لپاره مشکلات نشته. دلته د پښتنو لپاره پر دا باندې مشکلات دي که تا تذکره درلودله بیا ستا شناخت کارتونه درملا کړي. یوه ایجنډا دا موږ راسره وړو. بله پنځمه ایجنډا د پی ټي ایم چې کوم قیدیان دي، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده علي وزیر د چمن پر ولسونو باندې ننګ وکړي، هم پر ده باندې بل یو اف نشته. خو د دغه چمن دلته چې ده کومې خبرې دا ولسونو ته وکړې د دې په بدله کې دی دا وخت د ډی خان په سینسر جیل کې ناست دی. نو لکه څنګه چې علي وزیر پر موږ ننګ کړی دی، موږ د چمن پی ټي ایم او د جنوبي پښتونخوا خلک ولسونه پر ده ننګ کوو، د ده د خلاصون لپاره اواز پورته کوو. همداسې نورالله کریم په کراچي کې د افغان کډوالو لپاره په وار په عدالتونو کې ځان ستړی کړی دي. د ریاست انتظامیې سره په وار باندې دی په دغه باندې راغلي دي. نو هغه نورالله کریم د افغان کډوالو پر سر نن په جیل کې ناست دي چې پر ده باندې لسې پیارونه راپورته کړي دي. د هغو غږ پورته کوو. داسې د پی ټي ایم نور قیدیان دي، که ګیلمن وزیر دی، که زکیم وزیر دی، که عبدالرحمن وزیر دی، که مولانا زینت الله دی، که علمزی مسعود دی، دا خو د شپږ میاشتې په کې کښېنولي دي، باقاعده د دوی سنوکان شوي دي، د دوی سره ډېر ظلم او وحشت کړی دي. یوه دا ایجنډا موږ د دې سره شریکوو، نورې ګردې ایجنډې د دې پر علت دي. وروره موږ د دې پر علت حمایت کوو. موږ نو دا پر علت خرابو، دا پر علت موږ خپل دی. موږ دا چې څومره مشکلات مطلب د کوټې پورې چې ته په پښو باندې ځې دا ډېره مځکه ده، دا ډېر سفر دی. دا به تا ته ریاست خپل رکاوټونه جوړوي، تا ته به مشکلات دي، تا ته به ستونزې، ته به د دردو د کړاوو سره مخامخ یې. دا موږ د دغه ولس لپاره ځو، موږ دا قبول کړي دي. که څه انتظامیه موږ بیا یې پر لارې موږ ته رکاوټونه جوړېږي، موږ ته د بدن دردونه راځي، خو موږ ته دا کار مهم دی چې موږ دا کار وژغورو.
او بله اخري خبره یوه دا کوم چې د پرون موږ د دې لنډ مارچ اعلان کړی دی نو انتظامیه تر کوم پورې دا په شعور کې راغلې ده کېدای شي دوی کوشش وکړي زموږ د لنډ مارچ مخ ونیسي یا موږ ته رکاوټونه جوړ کړي یا زموږ ګرفتارۍ وشي خو له دې ځایه زموږ دا خبر وکړو چې وروره زموږ ډېر پرامنه پرلط دی او زموږ ډېر پرامنه لنډ مارچ دی ځکه دا زموږ حق دی موږ د خپل حق لپاره په ډېر عاجزانه توګه تاسو ته خواست کوو چې تاسو زموږ د دې خوارو لسونو تاسو د دې پر لټ د کمیټې دا مطالبات ومنئ که تاسو نه منئ موږ مجبور یو چې قدمونه واخلو دا د لنډ مارچ قدم موږ د خپلې مجبورۍ اخیستلی چې دا ولسونه د اوږد ورځو دلته ناست دي دا په داره چې خلک د ماښام په ډوډۍ پورې حیران دي زموږ د هغه مطالبات دي موږ د پرلط خرابوو نه دا خپله د پي ټي ایم قیمه وو هغه به دغسې بهال نه وي زموږ ملګري به دلته بهاله ناست دي خو موږ ځو دغه ستاسو مطالبات دا خپل د دې وطن دردونه د کیله عبدالله د مختلفو سیمو تر کوټ پورې د دې سره شریکوو موږ وایو چې دا حکومت پرې شړی شي شور جوړ شي دوی دغه زموږ د پر لټ چې کوم مطالبات دا مشران جوړ کړي دي دغه راسره ومني ډېره مننه په دغه یو شعر سره خپل اجازه درڅخه غواړم وایي چې کشمیر او فلسطین غواړم غازي یم چې کشمیر او فلسطین غواړم غازي یم چې پښتون ته امن غواړم بیا غدار یم چې په وینو کاروبار شي بیا صحیح یم چې په وینو کاروبار شي بیا صحیح یم چې حساب د وینو غواړم نو غدار یم د توجه یو جان مننه